السلام علیکم. څنګه کولی شو جیمیل جوړ کړو؟ ټیک ټاک دپاره، د یوټیوب دپاره او د فیسبوک اکاونټ جوړولو دپاره جیمیل پکارېږي، او د نور اپلیکیشن یا د ویب سایټو دپاره هم جیمیل پکارېږي. نو ډېر مهم شی دی تر څو موږ دا جوړ کړو. نو ډېر په اسانۍ سره جوړېږي ملګرو. تاسو به اول داسې کار وکړئ چې جیمیل ته به را داخل شئ. دا جیمیل تاسو وینئ، دې ته به را داخل شئ. جیمیل ته چې کله داخل شو، دلته به پرې پروفایل نه دی، پرې باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واخلئ، لاندې به راشي دلته ایډ انادر اکاونټ، پرې باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واخیستو، دلته یوه صفحه را خلاصېږي. دلته به پرې ګوګل باندې کلیک واخلئ. ګوګل باندې چې کله کلیک واخیستو، نو دلته به دا ورکړم. دلته به پرې کریټ اکاونټ باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واخیستو، نو مخته بله صفحه را خلاصېږي. دلته فار مای پرسنل یوز، په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واخیستو، نو دلته به نوم ورکړئ. زه به دلته یو نوم ورکړم. نوم به زه انتخاب کړم زر تر زره. تاسو به ځان یو نوم ورکړئ. دلته به پرې نیکس باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واخیستو، دلته به کال انتخاب کړئ، دلته به ورځ انتخاب کړئ، دلته به میاشت انتخاب کړئ، او دلته به جنسیت خپل انتخاب کړئ. زه به دا انتخاب کړم. دلته به پرې نیکس باندې کلیک واخلم. مخته بله صفحه راځي. نو دلته به یو نوم ورکړم تر څو موږ ته ایمیل جوړ شي. دلته یو نوم ورکړم. تاسو هر یو انتخابوئ، هغه تاسو پورې مربوط دی. زه به دا انتخاب کړم. دلته به پاسورډ ورکړئ. زه به دلته یو پاسورډ ورکړم. بیا به پرې نیکس باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واخیستو، نو دا به سیف کړئ. ته بیا پرې نیکس باندې کلیک واخلئ، او دلته به پرې لاندې اګري باندې کلیک واخلئ. دلته به ستاسو جیمیل را جوړ شي. نو په دې طریقه باندې جیمیل جوړېږي. که ویډیو مو خوښه شوې، لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. نو زموږ جیمیل په دې طریقه باندې جوړ شو. مننه، ښه وخت.